په یوه کلي کې یوه نجلۍ اوسېده چې نوم یې ځلا و. ځلا ډېره ساده، خاموشه او مهربانه نجلۍ وه، خو د هغې ژوند له دردونو ډک و، ځکه چې ناسکه مور یې پرې ډېر ظلم کاوه. د هغې د پوستکي رنګ لږ تور و او همدا لامل و چې هیڅ نه غوښتل ورسره واده وکړي. یو وخت د ځلا په ژوند کې یو ځوان راغی چې نوم یې راجو و. د دواړو ورو ورو یو بل ته نږدې شول او د زړه له کومې یې مینه پیدا کړه. خو کله چې د ځلا ناسکه مور په دې خبره پوه شوه، نو د دواړو ترمنځ یې غلط فهمي پیدا کړه او هغوی یې له یو بل نه جدا کړل. وروسته د پلار د فشار له امله ځلا مجبوره شوه چې واده ته غاړه کیږدي. د هغې ناسکه مور هغې ته داسې سزا ورکړه چې له یوه سوالګر سره یې واده ته مجبوره کړه. د واده ورځ هیڅ خوشحالي نه لرله، نه ساز و نه محفل. ځلا خاموشه ولاړه وه، سترګې له اوښکې ډکې وې او زړه یې مات شوی و. هغې ته داسې احساس کېده لکه ژوند چې په تیارو کې ورکېږي، ځکه چې یوه سوالګر ته یې ورکړې وه. کله چې ځلا له خپل کوره رخصت شوه، نو ورو ورو روانه شوه. هر قدم یې دروند و. هغې شاته خپل کور ته وکتل، خو هیڅوک نه و چې د هغې درد کړي. هغه سړی چې د سوالګر په بڼه کې و، کله ناکله په پټه مسکا کوله. هغه به په ځان سره ورو ویل، ډېر ژر به زما هدف پوره شي. هغه څه چې له ځلا سره کېدونکي دي، هغې هیڅکله تصور هم نشو کولی. ځلا له دې خبرو هیڅ خبره نه وه. هغه یوازې په خپل درد کې ډوبه وه. دواړه په اوږده او تشه لاره باندې روان وو. چاپېریال خاموش و، یوازې د باد غږ اورېدل کېده. ځلا وېرېدله، خو هیڅ یې نه ویل. هغه نه پوهېده چې دا سفر به یې د ژوند کوم لور ته بوځي. څه وخت وروسته هغوی یو کوچني خټو کور ته ورسېدل. له باندې نه ډېر ساده و، خو دننه ډېر پاک او سمسور ښکارېده. ځلا حیرانه شوه چې دا خو د یو سوالګر کور نه ښکاري. نو هغې څه ونه ویل. ورځې تېرېدې، ځلا به د کور کارونه کول، خواړه به یې تیارول او خاموشه به یې ورځ تېره کړه. هغه سړی به هره ورځ سهار ووت او ماښام به بېرته راتلو او له ځان سره به یې څه خوراکي توکي راوړل. کله ناکله به یې له ځلا سره ښه چلند کاوه چې دې ته یې لږ سکون ورکاوه. خو کله چې شپه شوه، هر څه به بدل شول. ځلا به ویده وه، خو هغه سړی به ورو ورو راپاڅېد او د هغې تر څنګ به کېناست. هغه به ځلا ته په ژور نظر کتل او ورو به یې ویل، ډېر ژر به هر څه سم شي، زما هدف به پوره شي. کله ناکله به یې د هغې ویښتان په عجیب ډول لمس کړل، کله لکه چې څه شی ازموي. فضا به ډېره ویرونکې وه. ځلا به کله ناکله په خوب کې نارامه شوه، خو بیداره کېدای نه شوه. ورځ تر بلې هغې احساس کوه چې په دې کور کې څه سم نه دي. داسې یې انګېرله لکه څوک چې یې تل څاري. د هغې زړه له ویرې ډک شو، خو حقیقت یې لا هم باندې نه پوهېدله. یوه ورځ ماښام مهال هغه سړي ځلا ته وویل، نن ځان تیار کړه، موږ باید یو ځای ته لاړ شو. ځلا حیرانه شوه، زړه یې په زوره درزېده، خو اوس یې پر هغه لږ باور شوی و. نو پرته له پوښتنې یې ځان تیار کړ او له هغه سره روانه شوه. دواړه په اوږده لاره روان شول او د ځلا په ذهن کې زرګونه پوښتنې ګرځېدې. دا به ما چېرته بیایي؟ ورو ورو هغوی یو بل کلي ته ورسېدل. هلته هغه سړی د یوه زاړه خو پاک کور مخې ته ودرېد. ځلا حیرانه شوه او ویې ویل، دا خو د راجو کور دی، ته ما دلته ولې راولې؟ ناڅاپه دروازه خلاصه شوه او له کوره یوه ښځه راووتل. دا د راجو مور وه. هغې په مسکا وویل، راځه لورې، دننه راشه. ځلا لا هم حیرانه وه. ناڅاپه هغه سړی د هغې مخې ته ودرېد. دا ځل د هغه په مخ کې نه، خو یوه عجیبه څېره کې راښکاره شو، بلکې په یو رښتیني احساس کې. هغه ورو وویل، ځلا اوس د حقیقت وخت دی. او بیا یې وویل، زه سوالګر نه، زه ستا راجو یم. ځلا حیرانه شوه، سترګې یې پراخې شوې، زړه یې په زور درزېده او په لړزېدلي غږ یې وویل، راجو؟ راجو سر وخوځاوه او ویې ویل، هو، همغه راجو چې ته یې مینه لرې او لا هم در سره مینه لرم. د ځلا له سترګو اوښکې روانې شوې. هغې وویل، خو دا هر څه څنګه؟ راجو ژوره ساه واخیسته او ویې ویل، کله چې ما ستا د واده خبر واورېد، پوه شوم چې دا ستا د مور چل دی. ما دا بڼه واخیسته چې تا ته ځان ورسوم او له دې عذابه دې وژغورم. د راجو مور هم مخکې راغله او ویې ویل، هو لورې، زه له پیل نه پوهېدمه د هر څه ستا د ژغورلو لپاره و. ځلا نور ځان ونه شو ساتلی. هغه د راجو غېږې ته ورولوېده او په ژړا شوه. راجو یې اوښکې پاکې کړې او ویې ویل، ځلا دا هر څه مې یوازې ستا لپاره وکړل، ځکه چې زه له تا سره رښتینې مینه لرم. د راجو مور دواړو ته دعا وکړه او ویې ویل، اوس تاسو دواړه یو ځای یاست، هیڅوک مو جلا کولی نه شي.
په همدې شیبه کې ځلا پوه شوه چې د هغې د ژوند تر ټولو لوی درد پای ته رسېدلی دی. اوس هغه د تیاره نه راوتلې ده او یو رښتینې مینې په رڼا کې ولاړه ده.